په لومړیو کې نابلده وم، کرار وم، خو چې لږ بلد شوم او فکري تمرکز مې په درسونو راټول شو، نو آن د 3 کلونو لاره مې په 2 کلونو کې ووهله. ملګرو به مې تل ویل نیلسن منډیلا استثنایی حافظه لري، مګر حقیقت دا و چې ما نهایت زیار ویستلو. د یوه سپین پوستي وکیل په دارالوکاله کې مې د کار زده کړیال په توګه کار پیل کړ. هغه به تل راته ویل نیلسن، تاسو که رښتیا ځان خپلواکه کول غواړئ نو باید له یوې مخې او په ډله ییزه توګه زده کړې وکړئ. لوستی کس څوک نشي غلامولی، ځکه هغه خپل فکر لري او خپله سوچ کولای شي. سره له دې چې په زندان کې په عمري قید محکوم شوی وم، خو حتی یو ځل مې هم داسې ونه انګېرله چې ګواکې د ژوند تر پایه به بندي وم، بلکې همیش مې دا ویل چې یوه ورځ به مې قدمونه د محبس تر پولې اوړي او د ازادۍ ساه به تنفس کوم، ځکه زه طبعا یو خوشبین انسان وم. د زندان د باندې مې هم مبارزه د ژوند ارمان و او د زندان دننه هم. بس یوازینی توپیر یې دا و چې دلته مې د اوږده پتلون، مناسبو خوړو او زده کړې او مطالعې د شرایطو لپاره ډغرې وهلې. روغتون ته د پښې د عملیاتو لپاره یوړل شوم. د متخصص جراح په لارښوونه مې له زندانه له ما سره د راغلیو ساتونکو له مخالفت سره شپه همالته وکړه. هلته مې د تورو او سپینو نرسانو او ډاکټرانو ترمنځ د پخوا خلاف یو ډیر نورمال چلند او همکاري ولیدله. دې شي زه پر خپله هغه زړه نظریه لا زیات یقیني کړم چې زده کړه د بېځایه قضاوتونو او تبعیض سره سخته دښمنه ده. زده کړه ده چې ملتونه د یووالي او سرلوړۍ خواته بیایي.